د محترم یو بله پوښتنه هم کړې ده، وایي بعضې خلک ګډ اوسېږي په کور کې، مثلا لورونه وي او تره زامن وي، نو د دې دی او حاجت دی، د دې نه بغیر زموږ زندګي نه تېرېږي او مشکلات زیات دي. د خلکو هر سړی دا وس نه لري چې ځان له کور جوړ کړي او سره بېل بېل اوسېږي. نو په دې صورت کې د ماما لور، د کاکا لور، د ترور لور ستړي مشي به ورسره نه کوي په لاس باندې. د خولې سلام جواب کولی شي، پروا نه کوي، خو په لاس به ستړي مشي نه کوي. خلوت به ورسره نه کوي، ځان له به یو کور کې ورسره نه پاتې کېږي، ځان له کوټه کې به ورسره نه کښېني، ګپ شپ به ورسره نه لګوي، ضرورت نه زیاتې خبرې به ورسره نه کوي، سفر به ورسره نه کوي. او دغو کسانو په مخ کې به خپل بدن پټ ساتي، مثلا سر ویښتان، ګریوان، مټې، پنډۍ، دا شیان به نه به بډ وهي، مثلا لاسونه مټې را بډ وهي یا پیسې را اوچتې کړي یا ټیکری سر شاته واړی یا سر ښکاروي، نو دا شیان به نه کوي. او ضرورت نه زیاتې خبرې به هم نه کوي، ګپ شپ به نه لګوي، نه به ورسره خلوت کوي، ځان له ځای کې به ورسره نه کښېني، خنداګانې ټوکې به ورسره نه کوي. نو ضرورت خبرې کولی شي او صرف د خولې ستړي مشي کولی شي.